په ژور خفګان او اضطراب باندې آیا روږ سوي یاست؟ په ژوند کې بیا هم د نارامۍ احساس کوئ؟ فقط 5 ټکي تاسو ته وړاندې کوم. هغه رب جل جلاله ته 5 وخته په اخلاص باندې عبادت وکړئ. روزانه ذکر کوئ، ځکه الا بذکر الله تطمئن القلوب. د الله عزوجل په ذکر سره زړونه اطمینان پیدا کوي. د کور څخه بهر ووځئ، د طبیعي طبیعت څخه خوند واخلئ، زرغونتیا خواته ولاړ سئ او باغ و باغچې و نور ځایونو ته ولاړ سئ. په خپل ځان کې پر قوي ټکو باندې تمرکز وکړئ. زه قوت لرم، زه کولی سم، دا نه وایم چې زه نسم کولی. او د دې ترڅنګ د داسې خلکو سره مشوره وکړئ چې هغه تاسو ته واقعا هیله بخښونکې مشورې درکړي. د یو داسې چا څخه مرسته وغواړئ چې هغه تاسو ته د مایوسۍ خبرې ونه کړي. او د دې ترڅنګ روزانه د خپل ځان سره پر تیر باندې فکر وکړئ چې تیر څنګه تیر سو. هغه تجربې چې ته په خپل ځان کې ناکامي بولې یا اوسنۍ رواني یا د اضطراب تکلیف در پیدا کړی دي، په ځان کې بیا مه راوله. ته به بریالی شخص او د دې رواني ناروغۍ څخه به دې نجات وي.